روژه خوراک چاته جایز دی؟ هر هغه سړی یا ښځه چې هغه د ډیر بوډاوالي په وجه دائم المرض وي یا د روژې نیولو طاقت بالکل نه لري، دې لپاره د روژه خوراک جایز دی. که چېرته د صحت امید لره او صحت بدن ته حاصل شو نو بیا د دغه روژو قضا ورباندې ضروري ده، راګرځوي به دغه روژې. او که چېرته د صحت امید نه نو بیا د هرې روژې په بدله کې تقریبا 2 کیلو غنم فدیه کې به ورکوي، یا د دې قیمت چې کوم دی د دې غنمو هغه به ورکوي. که بیا هم د هغې نه وروسته صحت ته چې کوم دی صحتمند شو نو بیا د دغه روژو قضا ورباندې لازم ده او ضروري ده. دغه رنګ بله مسله دا ده که کوم کس د خوني بواسیرو یا کوم بل مرض کې مبتلا وي او د روژې نیولو په صورت کې وینه ترېنه خارجېږي یا ورته سخت تکلیف وي او چې روژه ونه نیسي نو بیا چې کوم دی بدن ته دغه رنګې تکلیفه نه وي، نو داسې مریض دپاره د روژې خوراک جایز دی. خو چې کله هم صحت وموندو بیا به د دغو روژو قضا راګرځوي او که د صحت امید یې نه و نو بیا به د دغې روژو فدیه ورکوي. دغه رنګې بله مسله دا ده هر هغه کس یا هغه کس د بواسیرو مریض وي چې د بواسیرو په وجه هغه په مقعد کې دننه تیل یا په زخم د مرهم وغیره پټۍ لګوي، په دې صورت کې د دغه مریض روژه چې کومه هغه فاسدېږي. که چېرته د دغه مرهم یا د تیلو مقعد ته د رسېدو یقین وي او که دغه مرهم یا د تیلو مقعد ته د رسېدو یقین نه وي بیا هم روژه مکروه کېږي. ولې؟ ځکه د دې لپاره چې احتمال د رسېدو شته دی، نو لهذا احتیاط چې کوم دی هغه ضروري دی. دغه رنګې بله مسله دا ده که کوم روژهدار ته د دومره لوږه ولګي که چېرته دې خوراک ونه کړي نو مړ به شي، نو بیا یا به په عقل کې فطور چې کوم دی هغه راشي. نو په داسې صورت کې د دې روژهدار دپاره چې کومه روژه نیوله د هغې خوراک چې کوم دی هغه جایز دی، ورته اختیار ورته شته دی. بیا به صرف قضا د دغې یوې روژې قضا چې کومه هغه پې لازم ده او کفاره چې کومه هغه پې نشته دی. دغه رنګې بله مسله دا ده که کوم کس پوره د روژې په میاشته کې بیهوشه و نو د پوره د میاشتې روژې قضا چې کومه ده هغه ورباندې لازم ده. د غونډه میاشت چې کومه د روژې ده دې کې دی بیهوشه و دغه روژو قضا چې کومه ده هغه د باندې بیا لازم ده. دغه رنګې بله مسله دا ده هر هغه کس چې هغه د روژې په تمامه میاشته کې لیونی و په هغه باندې دغه روژو قضا نشته، ځکه چې لیونی مکلف نه دی په احکامو د شریعت، نو دغه روژو قضا چې کومه ده هغه پې نشته دی، دی به نه نیوي. دغه رنګې بله مسله دا ده که کوم کس لیونی او د روژې په کومه ورځ صحیح شو نو دغې ورځې د روژې قضا ورباندې واجب ده. دغه رنګې که کوم کس د صبح صادق نه واخله تر نور غروب کېدو پورې چې کوم دی لیونی په دغه کس هم د دغې ورځې قضا واجب نه ده. دغه رنګې بله مسله دا ده که کوم روژهدار په حالات خطرې کې پروت او داسې روژهدار ته شربت ورکول یا خوراک څښاک چې کوم دی هغه ورکول سری ضروري دي، جایز دي ورته. ځکه که دی دا خوراک څښاک چې کوم دی هغه ونه کړي او د ته مرګ خطره ده نو خلقو له پکار داره چې په زبردستۍ باندې د باندې خوراک وکړي، نو داسې کس دپاره روژه خوراک جایز دي. دغه رنګې د حالات جنګ کې روژه خوراک څنګه دي؟ لکه مثال کې طور پر د روژې په میاشته کې د مسلمانانو او د کفارو په منځ کې جنګ شروع شو، جهاد شروع شو او دا خوف و چې که چېرته مسلمانان روژه ونه نیسي یا مسلمانان چې کوم دي هغه روژه ونیسي نو بدن ته به کمزوري راشي، او که روژه نه نیسي نو بیا دغه رنګې بدن ته کمزوري چې کومه هغه نه راځي. یا دغه رنګې په کفارو باندې که دو روژه ونیوي نو داسې نه چې په جنګ کې کمزوروالی چې کوم دی هغه اختیار کړي چېرته، نو په داسې حال کې د دو لپاره روژه خوراک جایز دي. خو وروستو د فراغت د جنګ نه یعنې چې کله جنګ ختم شو د هغې نه پس به د دغې روژې قضا چې کومه ده هغه راوړل په ده باندې واجب دي. دا نه ده چې دا اوس جنګ میدان کې ته لګیایې جهاد کوي او روژه چې کومه ده هغه خو تا ته اجازت شته، شریعت اجازت راکړله چې ته دا روژه وخوره، خو که تا روژه وخوړه بیا تر هغې نه پس روژه نه نیوي چې ما خو جنګ کو جهاد مې کو کفارو سره نو زما لپاره اوس دوباره روژه نه، دغه روژه چې کومه ده د هغې قضا چې کومه ده هغه بیا راوړل چې کوم دي هغه ضروري دي.